پاکستان څنګه په شرمو وشرمید؟ د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر امنیتي ځواکونه په قاچاق کې لاس لري. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بگټي وایي د دې هیواد د امنیتي ځواکونو د بهرنیو اسعارو او تجارتي مالونو په غیر قانوني توګه قاچاق کولو کې لاس لري. ښاغلی بگټي دا څرګندونې دوشنبې اکتوبر 2 امریکا غږ سره په داسې حال کې وکړې چې پاکستان د امریکایي ډالرو او تجارتي مالونو د قاچاق د مخنیوي لپاره په ملي کچه پراخ کمپاین پیل کړی. د کورنیو چارو سرپرست وزیر په مرکې کې وویل چې 100% رښتیا دي چې امنیتي چارواکي په سرحد کې د اسعارو او تجارتي مالونو په غیر قانوني توګه قاچاق کې لاس لري. دی وزیر دا هم ویل چې د پاکستان پوځ به د هغو سره چې په دې قاچاق کې لاس لري حساب کتاب کوي، خو ترڅنګ دا هم ویل چې د پوځي چارواکو سره د حساب ورکونې دا پروسه به د عامو خلکو لپاره پرانیستې نه وي. هغه زیاته کړه قاچاق د اوښانو په شان بلکې په ټرکونو کې شوی. د پاکستان د پوځ لوی درستیز خپلو خلکو ته ښکاره وویل چې یوازې نظامي محاکمه کیږي به نه، بلکې هغوی چې په قاچاق کې لاس لري زندان ته به واستول شي. د پاکستان سرپرست حکومت تیره میاشت د خپل پولي واحد ارزښت ساتلو لپاره په ټول هیواد کې د امریکایي ډالرو د قاچاق او په غیر قانوني توګه د اسعارو تبادلې او لیږد رالېږد د مخنیوي لپاره مبارزه پیل کړه. حکومت وایي چې د امنیتي ځواکونو په مرستې چارواکي همدارنګه د غنمو او بورې د قاچاق او ذخیره کولو سره مبارزه کوي او هم به کوښښ وکړي چې ارزان بیه ایراني پټرول واردول بند کړي. په پاکستان کې پوځ تر ټولو ډیر واک او زور لري، سره له دې چې په دې هیواد کې سرپرست ملکی حکومت تر هغه وخته چې عمومي انتخابات کیږي چارې پر مخ وړي. خو د پوځ لوی درستیز جنرال عاصم منیر د خپلو پخوانیو مشرانو په شان د دولتي چارواکو پر مخ وړلو کې مهم نقش لري.